My name is Nafisa, editing grade 3rd and Hira School and College Mata. God gave me eyes, God gave me eyes, that I might see the wonder of a blossoming tree, the wonder of a blossoming tree, my dolly face. بر سوات مړی تحصیل کې د جنکو طالب علمانو تر ټولو لویه او ځانګړې تعلیمي اداره هیرا ګرلز اسکول اینڈ کالج مټه چېرته چې په ډېر اسلامي ماحول کې د نوي دور د تقاضو سره سم د ښځینه سټاف په نګرانۍ کې ستاسو بچیانې د نرسرۍ نه تر ډیګري کلاسز ټولې زده کړې په انتهایي مناسب فیس کې ترسره کولی شي. د دې سره سره په هیرا ګرلز اسکول اینڈ کالج کې د نصابي او غیر نصابي سرګرمیانو د لارې د جنکو پوهنه او روزنه په اعلی معیار ترسره کیږي. د هیرا ګرلز اسکول اینڈ کالج د بې پناه کامیابۍ او مقبولیت نه پس د والدینو په غوښتنه په ځانګړي بلډینګ کې د بوایز کیمپس شاندار آغاز. د بوایز کیمپس په اړه پرنسپل محمد عالم لټي نیوز ته ویلي دي چې الحمدلله د هیرا ګرلز کالج کوم چې 2003 کې بنیاد ایښودل شوی و د هغې د یو شاندار او بهترین کامیابۍ نه وروسته چې الحمدلله په هغې کې په هر فیلډ کې موږ سټوډنټس ورکړل قابلان سټوډنټان د والدینو یو ډېر لوی اعتماد د معاشرې ډېر لوی اعتماد الحمدلله موږ په دې کې ډېر کامیاب او شاندار کامیابیان حاصل کړي دي. اوس موږ دا ضرورت محسوسېدو د والدینو ډېر اصرار و د والدینو ضرورت و زموږ په خپل هم ضرورت محسوسوو چې د یو بهترین بوایز سیکشن هم موږ آغاز وکړو. په هغې کې الله په رحم سره موږ کامیاب شوي یو او موږ یو بهترین بلډینګ هم د هغې لپاره جدا اخیستی دی او بهترین ویل کوالیفاید سټاف میچور سټاف او هغې به انشاءالله د هغې په لاسو کې به موږ انشاءالله د بوایز هم د تعلیم او تربیت سلسله شروع شوې ده جاري شوې ده. مونږه د مینې او حیا نو امان بچیو مونږه د مینې او حیا نو امان بچیو د پاکستان بچیو هر امتحان ته تیار یو د میدان بچیو د پاکستان بچیو زمونږ سترګو کې هر وخت غړېږي مینا زمونږ د لاسونه هر خواته خورېږي مینا هو زمونږ سترګو کې هر وخت غړېږي مینا زمونږ د لاسونه هر خواته خورېږي مینا مونږ د الفت د بلې شمې پتنګان بچیو مونږ د الفت د بلې شمې پتنګان بچیو د پاکستان بچیو مونږه د مینې او حیا نو امان بچیو مونږه د مینې او حیا نو امان بچیو د پاکستان بچیو. هیرا بوایز اسکول اینڈ کالج مټه کې د کوالیفاید استادانو او تجربه کار پروفیسرانو په نگرانۍ کې د جدید طرز تعلیم د لارې د ماشومانو پوهنه او روزنه کیږي. د ماشومانو لپاره د جدید لیب، لایبرری یا کتابتون سربیره په جدا بلډینګ کې فراخه کمرې، وائٹ بورډونه، معیاري فرنیچر موجود دی چېرته چې نصابي او غیر نصابي سرګرمیانې په مناسب توګه ترسره کیږي. د هیرا بوایز اسکول اینڈ کالج استاد سر کلیم الله د سکول په اړه وایي چې زما نوم کلیم الله دی او ما ایم انګلیش کړی دی او زه دلته کې په دې هیرا سکول کې چې یم زه ټیچر یم تقریبا 2 کاله زما وشو. دا بوایز سیکشن چې دی د ګرلز سیکشن نه بعد د هغه ماشاءالله چې موږ ته د دې سوات ټولو خلکو ته د دې علم دی چې د دې ډېر ښه کامیاب هغه ګرلز سیکشن چې دی ډېر کامیاب لاړو او ډېر ښه رزلټ د هغو راځي. د هغې نه پس دیو کوشش وکړو چې د بوایز سیکشن اراده دوی وکړه نو هغه بوایز سیکشن هم دوی کولاو کو او ماشاءالله تعداد هم زموږ سره ښه دی د بوایز سیکشن او دلته کې سټوډنټس ته ټیچرس چې دي هغه نوي ټیچرز راغلي دي ښه اعلی کوالیفاید ټیچرز دي او ښه بهترین ماحول کې دوی ته کم تعلیم چې دی هغه مهیا کیږي او دوی ته تعلیم ورکړی کیږي په ډېر ښه طریقه کار سره او د دوی چې کم د ټیچینګ میتډالوجیز دي هغه ښه مزیدار فالو کیږي هغې باندې ښه طریقه باندې دوی ته ټیچینګ کیږي او الحمدلله واړه ډېر په ښه مطمئن طریقه باندې هغو ته سبق ویلی کیږي او واړه ښه پوهېږي د هغو والدین چې دي هغه هم مطمئن دي. په هیرا بوایز کیمپس کې د نرسرۍ نه تر 9 جماعت داخلي جاری دي.
که تاسو غواړئ چې ستاسو د ماشومانو روزنه او پوهنه د نوي دور د تعلیمي تقاضو سره سمه وشي نو هم نن راشئ او د هیرا سکول اینڈ کالج مټه د بوایز کیمپس خدمات ترلاسه کړئ. دا اداره خو ماشاءالله ډېره ښه اداره ده. مخکې نه هم زمونږ فیمیل ماشومانې چې کومې وي په ګرل سیکشن کې هغو سبقونه ویلي دي د دې ادارې نه. هغو ښه په ښه اعلی پوزیشنو باندې او مطلب هغو ته چې دی په مختلفو شعبو کې اوس خدمات کوي. اوس بوایز سیکشن کې زما خپل ماشومان چې دي هغه دې سره سبق وایي، دې سره تعلیم حاصلوي. نو دا اداره دلته یو بهترین ماحول دی او د لرنینګ ښه موقع چې دی ماشومانو ته میلاویږي. په اکټیویټي بیس لرنینګ باندې زیات فوکس دی. نور هم د جدید دور چې کومې تقاضي دي د لرنینګ هغه ټول هغه ټریننګز او کوم نوي ټیکنیکس چې دي هغه ټیچران هغه دلته محنت کوي. ماشومانو سره یو بهترینه اداره ده او په مستقبل کې به انشاءالله تعالی د دې چې دی نو یو ډېر ښه ریزلټ او دا به معاشره کې ډېر ښکلي سټوډنټان چې دي هغه معاشره کې پیدا کړي انشاءالله. پته یاد لرئ هیرا بوایز سکول اینڈ کالج مټه سوات. د موبایل شمیره ده 0345 94 58 889.